لغمان د افغانستان په ختیځ کې پروت دی او مهترلام بابایی مرکز دی. دغه ولایت په ختیځ او سویل کې له ننګرهار، په شمال ختیځ کې له کونړ، په شمال کې له نورستان، په شمال لویدیځ کې له پنجشیر او په لویدیځ کې له کابل او کاپیسا سره پوله لري. علیشنګ، النگار، دولت شاه، قرغی او بادپخ د لغمان ولایت ولسوالۍ دي. د لغمان ولایت ځینې ولسوالۍ ښه امنیت نه لري. لغمان د هندوکش غرونو په لمنه او د کابل سیند په غاړه پروت دی او د الینګار او الیشنګ سیندونو لغمان ته لا ښکلا بخښلې ده. په لغمان کې د ارچي، جلغوزو، نښتر، بلوط، شیشم او چنار ځنګلونه شتون لري. د لغمان ولایت اوسیدونکي د فریمانه اوبو او کاریزونو په لرلو سره په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تیرو وختونو کې دغه سیمه د بودایانو د مدنیت مرکز و چې ځینې تاریخي آثار تر اوسه هم شته. د مرکزي احصایې ادارې د معلوماتو له مخې د لغمان ولایت د وګړو شمېر 4,15,588 وګړي ویل شوي دي. د 1993 کال په ټاکنو کې په دې ولایت کې 1,18,1582 کسانو رایه ورکړې وه. لغمان په ولسي جرګه کې 4 څوکۍ لري چې یوه یې د میرمنو لپاره ځانګړې شوې ده.